الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين. دا اللہ دا قرآن شریف دا یو اوگد آیت نمیدت یو مختصر غندا ٹکڑا ذکر کلا او دا مختصر غندی وڑی غندی جملے خلاصہ دادا چے پا دنیا کے کلم خلق صابرین دی او صبر کئی اللہ داغی مرستیال دے و داغی مدد کئی. صبر درے معنی لری. ان پختو کے متصبر وایو، عربے کے متصبر وایو، پارسے کے متصبر وایو، اردو کی متصبر وایو. اصل کے صبر درے قسم دے. لنبی تدمو علماء کرام صبر علی الطاعات وی. دلتا صبر دے استقامت پا مانا رازی چی یو سڑی پا نیکو باندے پا خپل دلکی استقامت پیدا کی، نیکی کئی، نیکو تا زان ٹنگ کی. صبر یوزے کی حبس بندے دل زان ٹنگول، نیکو تا زان ٹنگ کی دانوی چو ہو دا گرمی دا پا دے گرما کی وروجہ سنگ نسم، دانوی چی دا خسار وقتی دے وزب سار وقتی تحجد لسنگ پاسم، دانوی چی دا خزما باندے لک 2 لک روپے زکاة رازی دا بسنگ ورکم. نا چی سمر عبادات تی، کاغا فرضی عبادات تی، کاغا نفلی عبادات تی، اغی باندے دے پخبز لکی استقامت و ٹنگوالے پیدا کی، دیتا یو قسم صبر داشو. دا صبر دویم قسم دا گناہ نزان بندول دی. یو سڑی تا دا گناہ ماحول میسر شی، دا تا گناہ باقاعدہ بالکل دا سی گناہ باندے را دا قدرت راشی کدی دا گناہ کئی دی کولی شی. دا اغی گناہ نے یو سڑی زان بن کی، دیتم صبر ہوئی. دا خپل نفس دا صبر خپل مانا بندول، بندے دل، نیکو سر دے زان بن کا او نیکو تا دے زان اتڑو استقامت دے پیدا کدے یو قسم شو. دا گناہ دے خپل نفس بن کا او خپل اندامون دے بن دے دویم قسم شو. دریم قسم اغا صبر دے کہ دا مونگ پختانہ و تا صبر وائی. مونگ دے دریم قسم تا صبر وایو. اغا سشے دے اغا پا یو تکلیف و پا یو مصیبت کے استقامت پیدا کول. مصیبت راشی او سا تکلیفون راشی سڑیتا، پا نفس کے راشی، پا بچوں کے راشی، پا مال کے راشی، او دے دا خپل غصہ بند کی، دے دا خپل خفگان او دا خپل نفس قابو کی او بند کی. دا دریم قسم دے. نو قرآن شریف کی چی رب العالمین ذکر کئی او پا حدیثو کی دا دریو وارو قسمونو ذکر راغل دے دا صبر متعلق. و عام چی منگ پا عرف کے کم صبر استعمالو نو پا دے نسو قرآن او پا حدیثو کے عموماً دا سے قسمہ صبر ذکر رازی. قرآن شریف کے اللہ یو موقع کے فرمائی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. چې کم خلق د مصیبت په وخت کې صبر وکي، دا دریم قسم صبر دلته ذکر شوی دی.
مصیبت په وخت کې صبر وکړي نو الله وی دله خوشا زیرې ورکا دې سړي ته زیرې ورکا چې دی وی انا لله د مصیبت وخت کې مونږ خو د خدای و انا الیه راجعون او مونږ به خدای ته واپس کیږو ما کې خو زما په دې خپل وجود کې خو زما څه اختیار نشته دا خپل مال خو زه صرف څوکیدار یم دا خو د خدای دی د دې بچو خو صرف څوکیدار یم دا خو خدای را کړي دی او خدای به اخلي الله وی دې خلکو له زیرې ورکړه د جنت زیرې ولا ورکړه رستو راځي اولئک علیهم صلوات رستو راځي خدای به په دې خلکو مخصوص قسم رحمتونه نازلوي او الله تعالی به مخصوص قسم برکات دی ورکړي الله به جنت ورکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه غالبا په سفر تللی خو چې دی یو ماشوم بچی د بیمار دی چې په سفر لاړه او د راتلو کم ټیم دی د را رسېدو نو بچی مړ شو او د شپې دی راورسېده او شپې ته ماشوم مړ شو نو چې د چا یو ماشوم بچی وي رکوټ یې هغه مړ شي الله یې د دې درد نه مسلمان ساتي دا ډېر سخت درد دی د بچو درد د مور او پلار دپاره دا ډېر سخت دی بچي خو پلار ته د انسان په نظر هم نه ګوري نن سبا خو بچي دا نه و چې دا مې پلار دی او دا مې مور خو چې ته خپله پلار شي او مور شي او بچي دې پیدا شي ته خپله پلار شي او مور ته ښځې ته دې مه ګوره او بچي دې پیدا شي نو په دې زړه بیا لاس ولګوه چې ستا دې بچو سره څونه اړخ ورېږي دغه رنګې تم د چا بچې تا سره هم د چا اړخ ورېږي بچې مړ شو ښځه صحابیه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها خو د پیغمبر په تعلیماتو باندې د پیغمبر تعلیمات صحابه سره خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتو صحابه خو صحابه دي خو چې د پیغمبر علیه السلام نه خبر اوري فورا عمل که د پیغمبر علیه السلام یو کار ویني فورا عمل هغې کې خو دویمه خبره نشته نو دا خو د نبی علیه السلام تعلیمات و د پیغمبر علیه السلام شاگردان و صحابه هغې کې خو هغه شی موجود و چې صبر هم یو شی دی چې څنګه ماشوم وفات شو په انا لله انا الیه راجعون موږ د خدای زه د خدای زما بچی د خدای موږ به ټول خدای ته زما دا بچی به هم خدای لدي زه به هم خدای لدم اوس دومره قابو یې ومونته حالانکې په ښځو کې دا جزع فزع دا شور او شغرپ او چغې دا ډېرې زیاتې دي سړی صبر کولی شي ښځه نه شي کولی دومره صبر یې وکړه چې په ګاونډ کې هم څوک خبر نه کړل که یو چغې واله او ماشوم مې مړ شو نو که نور څو نو ګاونډیانو خامخا خبرېدل او بعضې وخت کې سړی پلار خبر کی مور خبر کی خور خبر کی رشتہ داران خبر کی هغې چې راشي هلکه وي زړه غم مې راسره لږ سپک شو دومره دې په خپل نفس قابو ومونته چې دې په خپله رشته کې هم څوک خبر نه کړل چاته یې نه وی ولې خاوند به مې د سفر نه راځي ګوره اوس خاوند به مې د سفر نه راځي نو چې دا اوس زه دلته جاړم او چغې وامه او خلک راشي او دا ماشوم وویني چې مړ دی نو په خاوند به مې د سفر ستړې ګډه وډه شي دې ته ایمان وایي صحابو کې چې کوم ایمانو قسم دې صحابو کې چې کوم ایمانو ځکه خو الله فرمایي قرآن شریف کې یا چې آمنو کما امن الناس ای خلکه د صحابو په شان ایمان راوړئ د صحابو ایمان دا زمونږ دپاره معیار دی معیار که چې دې ایمان کلک نه وي او مضبوط نه وي نو بیا به زمونږ د ایمان معیار نه وګرځېدلی مونږ ته چې خدای وی آمنو کما آمن الناس صحابو ته وګورئ چې د دوی کوم ایمانو دقسې ایمان اختیار کړي ته یو نمونه ښودلې ده د سکول په دې کالج کې چې کله دا ساینس دا مضمون د خپلو سټوډنټانو ته دا پروفیسر ښیي که نه نو اول ورته هغه چپټر هغه پیراګراف ورته هغه سبق ورته کتاب کې وښیي نو بیا بوځي هغه چې کوم د ساینس حال دی هغې ته بوځي نو چې هغه کم شی ورته په کتاب کې ښودلي او ورته عملي وښیي چې اکسیجن به څنګه جوړېږي مثلا داسې به جوړېږي کاربن ډای اکساید ګیس دی دا به څنګه جوړېږي دا به داسې جوړېږي دا اکسیجن به په دې کاربن ډای اکساید څنګه بدلېږي هغه ټول طریقې هغه شی ورته تیوري هغه پریکټیکل او ورته په هغه آلات و اسبابو وښیي دغه رنګې دین هم دی قرآن
زمونږ د پاره هغه مضمون دی الله مونږ ته رالیږلی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه د قرآن د هغه مضمون هغه نمونې دي پریکټیکل چې څه ته ویلې کېږي څنګه به د ځان نه یو عظیم مسلمان جوړوم صحابي ته وګوره ښځه به وایي زه به د ځان نه څنګه یو عظیمه مسلمانه جوړوم د صحابو بیبیانو ته وګوره آمنو کما آمن الناس ده یو مثال هغه ښځه وه غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها چاته غږ ونه کو ولې د خاوند قدر پکار دی د خاوند احترام پکار دی خاوند به مې ستړی ستومانه راشي او چې د ما چغې ووري ډوډۍ ګډوډه شوه چې خبر شو چې بچې مې مړ دی نو ډوډۍ کوم ځای تېرېږي بیا اوبه کوم ځای تېرېږي او خوب به څنګه ورشي او ستړی ستومانه به نه 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 د خاوند په ښځه دا حق دی چې خاوند له تکلیف مه ورکوه نن سبا لږ تکلیف وي نو ښځه زر خاوند ته وایي ویړه مې د دې سره مې غم لږ نیم شو غم مې سپک شو غم دې ټول زما پړه پروت وي خو چې خاوند ته صدمه ونه رسېږي او خاوند ستړی نه شي خاوند په اطمینان ډوډۍ وخوري او خاوند په اطمینان دمه شي هغې نه وروسته به ګورو بچې خاصې مړ دا هوښیار هر چا کې نه دا سوچ پر چا کې نه او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خاوند په ښځه حق دی بالکل باقاعده نن ښځه د خاوند حق مني او نن د خاوند ښځه حق مني دواړه د یو بل نه لرې پرې خو که د خاوند ښځې ته حاجت وي نو څه ځان نینے نینے کي چې حاجت یې ختم شي قصه خلاصه شوه که د ښځې خاوند ته حاجت وي نو ځان څه نینے نینے کي فریاد مریاد وکړي او سترګې بوسې رابوسې کړي نو خاوند پرې رحم راشي نو خبره ومني او چې د هغې هغه خپل هغه حاجت پوره شي بس بیا خیر و خلاص نه حق د خاوند په ښځه دی او د ښځې په خاوند دی چې دا دواړه د خپلو حقوقو خیال وساتي نو ژوند به مزېدار او ښایسته وي بچی به مغزه چل بیا زده کوي نو دی ام سلیم هغه چغې خو څه کوي فریاد چې سترګې هم سرې نه شوې بعضې وخت کې بنده له ژړا راشي او سترګې خو اوچې کي سترګې هم سرې نه دي دی کې خاوند راورسېد چې خاوند دې څنګه راورسېد د سفر نه نو ښځې نه لومبې تپوس کوي کیف الصبیو ماشوم څنګه دی ماشوم څنګه دی نو ښځه ورته څنګه وایي خو دروغ هم نه وایي که نه صحابیات دي د حضور پاک نه خو د خبرو چل زده کړی دی که نه هغه ورته څه وایي وی یو پوټې سایه قلاره شوې ده هذا نفسه یا نفسه دواړه ویلی شي هذا نفسه سایه یو پوټې لږه غوندې قلاره شوې ده هو اسکنو یو پوټې دمه دی دمه دی اوس خاوند خو دا خیال وکړو چې بیماري جوړه شوې ده او سایه قلاره ده بیماري جوړه شوې ده منځ کې د هغې څه مطلب و چې سا قلاره ده مړه دی د هغې دې ته توریه وایي د هغې څه مقصد و چې د دنیا د کړاو نه دمه د آخرت ته تللی دی او ظاهر کې هغې یو مطلب واغې چې دروغجن هم نه شي او خاوند بل مطلب واغې د خاوند مقصد دا چې بچې جوړ شوی دی او اوده دی زر یې ورته ډوډۍ کېښوده اوس که د دې معمولي هم جړلې وې نو د سترګو د اوښکو نه به خاوند ته پته لګېده او که نه لګېده دا کتابونو نه دي لیکلې زه درته وایم که چېرته د دې لږ هم جړلې سترګې به سرې وې نو خاوند خامخا تپوس دي ښځې ولې جاړې سترګې دې ولې سرې دي دا اوښکو باندې چل شوی دی او د مخ نه هم پته لګي چې بنده غمجني ستا مخ دې ولې بلبل شانتې دی دا تندې دې ولې بلبل شانتې دی یعنې په داسې انداز دا بیبي د خپل خاوند سره میلاو شوه چې خاوند یې محسوسه نه کړه چې ګنې دا ښځه خفه ده یا جړلې دي یا پریشان دې ته د خاوند حق وایي دې زمانه کې خو چې خاوند د باره راشي پوټې غوندې ماشوم ته په لاره چا غوسه کړي خیر دی په ګاونډ کې خلک غوسه یې نه کوي څه بس دې غریب ستړی ستومانه راغی ګوړې کړی دی او چاري راښکلې ده او ستړی ستومانه خولې ته بیږي او ګرځه بار په وړو دله خلک لوبې کوي چا پلانکي ګاونډي وختي اوم کنځه سپېړی مې ویستو مونږ یې ټولو کنځلو بس دا غریب خو په ستړی ستومانه دی په منډه ټوپک د ګوتې کې ورغر وي چې بیا په ځان پوهېږي پنځه شپږې غزولي رستو بیا سوچ کوي پښتون کار مخکې کوي سوچ رستو کوي او سوچ به مخکې کوي کار به رستو کوي مونږ کار مخکې وکړو بیا رستو سوچونه کوو او دا مې څه غلطي وکړه او دا څه ګناه مې وکړه ملا ته وایي د دې ګناه به څه چل کوم او دا جرګه به کې راله او دې سره به څه چل کوم او وخت سره سوچ نه کوم او وخت سره فکر دې نه کوم شریعت باندې عمل دې نه کوم مسلمان نه صبر وکړه صبر نشته
نه ښځه کې صبر شته نه په سړي کې صبر شته. سړي کې هم دا صبر نشته چې بیخ دې وځه مردار یې خو ستړی ستومانه رالم نو فورا دې راله پړه دل کو چې ښه مضبوط هغه چاري اوچته کړي او د املا لیوله راوبرئ سر له نه ګورئ بیا به څه کې دویمه ښځه به هم څوک نه درکوي د املا له راوبروله چې بیخ دې وځه خو ستړی ستومانه رالم چې دا تا ته بیا الووي څه چلو شو زما ګاونډي دې ښه وکړل سبا د هغه بچې دې زه به ورته غوسه وکړم سبا د هغه بچې زه به ورله څپېړه ورکړم څه چل کېږي هېڅ پروا نشته عقل یې ورته وښو که دا یو سړي ښځې ته ووایي بیا به ښځه چېرته خاوند ته شیطاني به نه کوي د حقوقو خیال بالکل نشته د ګاونډ خیال بالکل نشته د مشر خیال بالکل نشته د سپینې ګیرې قدر بالکل نشته د پټي قدر بالکل نشته د ملا قدر بالکل نشته د جومات قدر بالکل نشته د مسلمان او د مسلمانۍ قدر هم د خلکو د زړه نه ووته بس یو څیز زمونږ خلکو مد نظر دی چې پیسه پیدا کول دي بس پیسه کمه ده او تنخوا کمه ده الطال بم کوم لاس باندې به توره پټیم تړم او سر بم په توره پټی تړم ولې الطال به کوم جی مظاهره به کوم او روډ بم بندوم او چغې بم وام تنخوا کمه ده حکومت تنخوا نه راکوي او سکیل کم دی حکومت سکیل نه زیات ټیک دا هغه ستا خپل قانوني حق دی چې څه کوې کوه خو دین دپاره مونږ چاته هم ګورې توره پټی په بټونو تړله یو بچی یو ځل د پلار نافرمان دی یو پلار چرته بچی سره د اسلام مطابق خبرې نه کوي مونږ چاته مظاهره ونه کړه خفه مو نه شو یو نن ډوډۍ نه خورم یاره دې بچو مې مونځ نه دی کړی هلکه رښتیا ووایه کړی به یې داسې چېرته سوال نه پیدا کېږي نن نه خورم ستا د لاس ډوډۍ ښځې ته وایي تا مونځ نه دی کړی ښځه خاوند ته چته هم دا ونه وی چې بس مه راوړه نن ستا ډوډۍ نه پخوم او دت پخه به یې کړم ته به یې وخوره خو زه به یې نه خورم تا مونځ نه دی کړی نه مظاهره شته او نه خفګان شته ولې دین دویم نمبر کې دی دویم کې شو بیا بلاخي دریم او څلورم او پنځم نمبر کې دی بس پیسه وګټم او په هره طریقه چې مې وګټله خو چې بس د پردې جیب ووهم او خپل جیب ډک کړم او ځان له کارخانه جوړه کړم او ځان له جایداد واخلم او ځان له ځمکې واخلم او ځان له موټر والم دا سوچ نشته چې پلق به کې او د هر څه به نه پاتې ګورې دا ځان سره آخرت ته نه شي وړی قبر ته به په دقه یو کفن کې دی د مردان یو نوابو باباجي زمونږ به خبره کوله پته نشته خو هغه د خولې نه مې اورېدلي وي دا مشر نواب چې کله مړ شو نو هغه خپلو وارثانو نوکرانو ته وی چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې ما به کټ کې اچوئ او زما لاسونه به د کفن نه بار کوئ او زما چې څومره ما مقبرې ته وړی نو چې څومره زما بازار دی په دې به راله چکر را کوئ او یو اواز درته ښیم دا به راپسې کوئ دا ټول مردان دا بازار د هغې نواب و په هغه وخت کې نو چې څنګه ساتې ووته ویلم به کفن کې واچو نو د هغه د وصیت مطابق په کټ کې واچو او بازار کې اوچت کو لاسونه یې وله بار کړل د کفن نه او چغه سوه وی دا چغه به وهې یو سړي به اواز کو ای خدای مو بخه دا د مردان غلبې نواب چې دا څومره مردان د ده دی ګورې لاسونو ته یې وګورئ هر څه ترې پاتې شو خالي لاس روان دی هېڅ هم یو نه لري نه دوکان ځان سره قبر ته وړی شي نه پیسه ځان سره قبر ته وړی شي نه کارخانه قبر ته وړی شي نه 15 روپۍ وړی شي 15 روپۍ څه ته وایي خالی لاس راغلی او خالی لاس بله دنیا نه دی بس موږ نن دنیا ته منډه ده دنیا ته مخ دی قسم دی قرآن او پیغمبر حدیث نه څوک خبر نه دی او که څوک هم درته د قرآن او د حضور پاک د حدیثو بیان کوي ادي دشمن دی ما ولې د ګناه نه منې کوي ما ته ولې نیکي ښیي دوست دقه دی چې دا دین درته ښیي او نیکي درته وښیي او توجه د شریعت ته برابر کړي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابو ته او صحابیاتو ته ښودلي دي او دغه تعلیمات صحابو سړو او صحابیاتو د دواړو جهانو د مبارک سردار حضور اقدس مبارک نه اورېدلي دي او په هغې فوراً عمل کړی دی دی راغې غریب بچې څنګه دی قلار دی ښه ډوډۍ وخوړم سترګو کې نه اوښکې شته او نه سترګو کې سرخي شته او نه څه په مخ باندې غم شته او نه پلار مور خبر کړي دي که پلار او مور رشته داران یې خبر کړي وي نو خاوند ته پته و چې سړی ای ښځې دا خور دې څنګه راغلی ده دا خورۍ دې څنګه راغلی دی دا ترور دې څنګه راغلی ده دا رشته دار دې څنګه راغلی دی دا ګاونډیان څنګه دلته کټونو کې بار ناست دي نه دي خبر کړی څوک چې کله ډوډۍ پرېوخوړه ښه مزېدار او برابر شو او ټیک شو نو د انسان چې د سفر نه راشي نو د ښځې د خاوند چې خپل کم حاجات وي ضروریات وي هغه ضروریات هم پوره شو بچې چې مړي د چا خواهشاتو ته طبیعت لګي نه خو خاوند پرېږده چې خاوند خوشحاله شي
هغه خپله تقاضا او خواهشات پوره شو، هغې نه پسې چل کوي، هغې نه پسې ورته بستره او کټ برابر کړل، ستړی ځه اوده شه. خاوند اوده شو، خوب یې پې وکړ چې څنګ سار د خوب نه راپاڅېد الله. نو دا بیبي ورته څه وایي؟ ای سړي او تپوس ته نه کومه، وی دلته یو ښځه ده چا ول امانت ورکړی، نو چې بیا ترې غوښته نو چغې جوړې کړې او شور یې جوړ کړه چې د امانت ما نه ولې غواړي، ده هوښیاره ده او که کمعقله ده؟ د ښځو کې دا ماده لږه زیاته وي. خاوند ورته څه وایي؟ وایي دا ډېره کمعقله ښځه ده. ولې خاوند ده؟ ولې کمعقله ده؟ نو کمعقله په دې چې چا ول امانت ورکړه او د نه غواړي نو ورکوه که نه؟ پردی امانت د چا درکړه او د نه غواړي نو ولې وله نه ورکې او چغې او شور ورپسې ولې کې؟ دا خو ډېره کمعقله ښځه ده چې دا کار کوي. امانت چا درکړه او غواړي نو په خوشحالۍ وله ورکه. وی دا هوښیاره چې امانت څوک غواړي او په خوشحالۍ ورکړي، او که نه دغه ښځه هوښیاره ده. وی ښه هغه کم بچې چې الله موږ له امانت راکړی او الله نه خدای بېګا اخیستی دی. په کومه طریقه؟ دی به نو چې بچې مړ شوی دی، تا ته مې غږ نه کو او ساپېړی او غرض او غرود او سینهوال. نه نه نه، شریعت کې دا نشته. لیس منا من شق الجیوب، چې څوک ګریوانونه شلی، وضرب الاخدود او مخونه او سینې وی، مخ له سپېړه ورکوي، خد ننګي ته وی، مخ ته وی ضرب الاخدود، مخونه وی. ودعا بدعوى الجاهلیه، او د جاهلیت چغې وی. لیس منا، حضور پاک وی دا زما په نقش قدم نه دی روان، دا زما طریقې والا نه دی، دا د جاهلیت په رسوماتو باندې روان دی. بعض صبح هغه امانت خدای غشتی دی. اوهو یا ښځې دا دې را سره څو کړل، زما بچې مړ پروت و په کوټه کې په کټ کې، او ما خوبونه کول او موږ خپلې خوشحالۍ کولې او ما ډوډۍ خوړې. وی بس نورې خبره پرېږده، خو وارو الصبیه، ورسې ځان سره ملګري راولې چې دا ماشوم پټ کې. لال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله قصه ورته وکړه. الله حضور پاک څه کوي؟ دعا وله کوي. الله دا ښځه خاوند چې بېګا یو بل سره یو ځای شوي دي، په دغه صدمه کې خدای ته وله داسې بچې ورکړي چې هغه ډېر مبارک بچې وي او مثال او نمونه وګرځېدل. مثال او نمونه. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بدا اصل قاعده شوه، انا لله، موږ د خدای یو، خدای ته واپس کیږو. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د حضرت زینب یو ماشوم بچی وفات کېده. نو نبی علیہ السلام له استازی راولېږه، په پلار د بنده یو پټې زړه جوړ شي که نه، ورشه بابا ته مې اواز کړې چې زما بچی دی او هغه وفات کېږي، ځن کدنې. استازی راغی حضور پاک ته الوی، وی زینب ستا لور رالېږلې مو یو ماشوم بچی دی او هغه وفات کېږي، ځن کدنې دی، ته ورته راشه. نو حضور پاک خو د زړه نه ډېر نرم وی زما لور ته ووایه چې صبر وکړي. دلته د صبر دا درېیمه معنا شو، صبر وکړي او احتساب وکړي. احتساب څه؟ د الله نه په دې لوی غم ثواب وغواړي. الله لوی غم دې راکړه او ماله پې اجر راکړي، حسبان ثواب پې ماله راکړي. او چې خود الله درکړي دي همدا خدای دی چې یې واخېستل، دا همدا خدای دی. استازی لاړ، د نبی علیہ السلام لور مبارک ته دا ټوله خبره وکړله. هغه څه وی؟ هغه خو درمنه وه. وی بابا ته مې ووایه چې ستا دې په خدای قسمې کې راشه. نبی علیہ السلام ته چې اطلاع ورسېده فوراً پاسېد او صحابه ورسره دي. ماشوم یې ورته راوچت کړ او غېږ کې ونیوه نبی علیہ السلام، او د ماشوم نه ساه لاړه. نو فوراً حضور پاک د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. دیله نه ورته، دیله چې ما نه به سترګو نه اوښکې دي، نو د ما به پوټې اوښکه لاړه شي او بیا به صحابه دوی به زیاتې چغې به ووهي. سترګو نه اوښکې لاړې. نو حضرت سعد رضی الله عنه ورته وایي انت یا رسول الله، تم جاړې، تم جاړې د الله، تا خو د جړا نه مړو پسې منع کړې ده. نه نه نه، وي د دې سترګو د جړا نه مې منع نه ده کړې. زړه کې غم راشي نو په سترګو اوښکې راشي. ما چې منع کړې ده، ما د هغه لاسونو د خولې د جړا نه منع کړې ده. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څلور بچي وفات شو، چې دا کم کشر بچي وفات کېده ابراهیم علیه السلام. دا کشر بچي ابراهیم د تقریبا 14 میاشتو
لیکن اختلاف بعض علما کې خو 1400 میاشتو. نو نبی علیہ السلام چې یو دایي له ورکړی. پخوا به عربو کې دغه رواج و چې ماشومان به بل له ورکول چې هغې پوره حفاظت وکړي، پیسې به یې ورکولې. اطلاع راله یو صحابي وایي یو ځل نبی علیہ السلام یو ځای چې ځو او ابراهیم معلومات وکړو، موږ ورسره لاړو. نو بچی خو ډېر خوږ دي که نه، وی ځان ته یې راوچت که او د سپېمو ته به یې نیوه، بویاو به یې او ښکلاو به یې، بویاو به یې او ښکلاو به یې. ماشومان بچی بنده ښکلولی شي. یو صحابي د ماشومانو بچو متعلق خبره کوله چې ماشوم ښکلول. نو هغه صحابي وایي خو د باندې هغې وی قسم دې 10 بچي مې دي که یو مې ښکل کړي، ما قبلت واحدا منهم دی 10 بچی مې دی یو مې نه دی ښکل کړی. حضور پاک څه فرمایي وی چې ستا د زړه نه خدای رحم اوچت کړ نو زه یې دله پکې واپس اچولی شم. څه مطلب؟ د رحم دا یو دغه غوندې ورکوله، زوره نه ورکړه چې دا ماشوم ښکلول خو هله کېږي چې زړه کې ماشوم سره مینه پیدا شي، رحم راشي په ماشوم، نو بندې ښکل کړي. نو د ماشومانو ښکلول دا په شریعت کې جایز دی، بویول په شریعت کې جایز دی. د دې حدیث ته معلومه شوه. نو بویاو ښکلاو به یو وخت کې اطلاع شو چې راشه هغه ماشوم بیمار دی. الله چې حضور پاک ورغی د 4 زوی دی، څوک 3 زامن وي څوک 4 زامن، بهر کې د 4 زوی دی او په ماشوموالي کې وفات کېږي. اسانه خبره نه ده. دا خدای راولي په صحابو باندې په پیغمبرانو چې امت ته پاره یو عبرت شي او تسلي شي. هغه ماشوم نبی علیہ السلام راوچت که ځان ته او سترګو نه بیا اوښکې وبهېدل او سید حضور پاک په مخ کې لاړه او څه وایي دومره پوټینې ټکې وایي وإنا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون. ابراهیم ستا په جداوالي خفه یو، لا نقولو الا ما اغا نور خبر نه کو اغا کو یرضا ربنا چې خدای په خوشاله شي، نور خبر نه کو خدای نه خفه کو. انا لله و انا الیه راجعون. یو خدوا ایرونو چې غم خدای راولي رښتیا ووایه د چا پلار یې لرکولی شي؟ نه، لرکوونکي به څوک وي؟ الله. څوک به لرکوونکي وي؟ الله. راوستونکي الله، لرکوونکي الله. قسم دې که په ګولو په کلاشنکوب غم لرکې، قسم دې که په بچو یې لرکې، او قسم دې که په مال او دولت او په پیسو یې لرکې. راوستونکي الله دې، لرې کوونکي خدای دې. خدای ته به فریاد کې. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. چې نبی علیہ السلام ته به چتم غم او تکلیف راغی خدای ته به ودرېد، مانځه ته به ودرېد. بس مونځ ته ودرېږه. مونځ بهترین شی دی. مونځ سره د سړي غم ختمیږي، مونځ سره سړي فکر ختمیږي، سوچ ختم شو. ولی مونځ د خدای سره معراج دی، معراج المؤمن. مونږ د خدای سره مناجات رازداري د پټې پټې خبرې دي. نو خدای سره معراج شروع کو، پټې پټې خبرې شروع کا، غم به خدای ختم کړي. یو سړي د بیت الله طواف کو، یو ښځه وه هغې هم طواف کو. نو دې زمانه کې خو رش ډېر دی، هغه زمانه کې خو دومره رش نو. دې سړي ته دا ښځه ډېره زیاته مطمئنه ښکارېده چې دا خو ډېره عجیبه ښځه ده او بالکل په دې ډول غم او درد او تکلیف جوړ نه تېر شوی، ځکه ډېره په اطمینان لګیا ده او طوافونه کوي. نظر پې ولګېد په دې ښځه. دې سړي دې ښځې نه تپوس وکړه، خورې خفه کېږم او تپوس ته نه کوم، لکه چې په ژوند کې دې چاته غم نه لیدلی. ډېر په اطمینان طواف کې ډېر د انداز نه معلومېږي لکه چې ډېره ښه مطمئنه او ډېره پرسکون او خوشحاله. ای سړی وایي که زما د غم نه خبر شو ژوند به تېر نه کې. ته خو ډېره مطمئنه. وایي حکم څه؟ په تا چې ته غم زما ذهن کې به نه تېر شوی. وایي ښه زما د غم یو داستان واوره. د لوی اختر ورځ وه او خاوند مې قرباني وکړه، ګډه یې لال کړ چې قرباني یې سینګه وکړه. زما بچي و، واړه ماشومان بچي. هغه خاوند مې غوښه راوړه، هغه ما پاکه کړه، په کټوۍ کې مې واچولو، اور مې ورپسې بل کړ. هغه 2 بچي دي ماشومان، یو بل ته وایي راځه که نه چې پلار مې سینګ قرباني وکړه چې مونږ هم داسې وکړو. چاړه یې راواغېسته، یو زوی مې خو نه پوهېږي، بل ورته سم لاسته. چې سینګ سم لاسته د چاړه په مری راښکله چې کر یې ورکړه، مری وله پرې کړه. غېږ کې زما بل بچی دی، غېږ کې چې مې وکتل نو ماشوم مې په وینو کې تلقېږي.
وینې ترې روانې دي بیګې. اوهو دا څه وشو؟ هغه بچی مې په زک په ځمکه کېښوده، هغه ماشوم نه خو ساه لاړه، مری مکمل پرې شوې ده، تیره چاړه ده. هغه بل چې کم چاړه وه سره ده ویرېد، منډه وی، هغه پسې مې منډه کړې چې بچي ودرېږه چې یو خو اسې مړ شو، اسې نه درز وخوري، چاړه دکې لاړه نه شي. خاون مې دی او یو بل زوی مې دی، دواړه ورپسې دي چې ای بچې ودرېږه څه درته نه وایو، ودرېږه څه درته نه وایو، ودرېږه څه درته نه وایو. خو ماشوم خو د غري د علاقه د غر ته وختم او چاړه ورسره ده، منډې وی چې اوس هغوی یارېږي چې دا رونرغړېږي، دا چاړه پکې لاړه نه شي. دا یو دوی ماشوم بچی ورپسې بل هم روان دی او هغه هم روان دی. تاسو مقصې وشوه چې د غر نه راورغړېده، چاړه په خېټه کې ځي او د غر نه رارغړی چې مې خاون وله ورغې غال ته مړ، چې غېږ کې راواغش مړ دی، شرمخ راغی هغه بل په خوله کې ونیو، هغه یوړو، دی خو لاړل. رامنډم کې کور ته چې رالو، هغه ماشوم چې د غېږې نه مې کوز کړی هغه اور له ور روانو، په کټوی را پرېوته، هغه هلته ستی شو. یو ټیم سره څلور ټیکو شو را پرېوت، دغسې مړ شو غریب. څلور بچي په یو وخت باندې اس ختم، کور لاړ ختم. اوس وایه که نه ته ماته وې نو ته خو ډېر پر سکونې وې را کړي چو الله واغېشتل چا الله خیر و خلاص څوک هم څه بل علاج شته ماله دې پې خدای اجر او صبر راکړي. زمانونو خبره داسې ده چې تکلیف مصیبت په مال کې مراتي شي. مال د چا نه لاړ. یو بزرګ د مالک ابن دینر غالبا رحمه الله چا ورته وی یو نوکر ولا راغی وی غل راغی و نیم مال یې د نه غونډې یوړو وی الحمدلله بیا وی الحمدلله بیا وی الحمدلله. نو چا ورته وی ګوره دا خو د سنتو خلاف ورزي دی وکړه. سنت خو دې ته وی چې د چا نه غم راشي تکلیف راشي دی به انا لله وی انا لله و انا الیه راجعون. الحمدلله خو د خوشحالۍ په موقع ویل کېږي. یو نعمت خدای درکړي و الحمدلله ویو دا خبره ټیک ده خو ما الحمدلله په دې ونه وي چې د ما نه مال لاړ. ما دې ګوره بزرګان او نیکان خو داسې وي. ما دې خپل زړه ته وکتل زړه ته مې وکتل چې زما زړه مطمئن دی که نه دی. نو زړه مې دې وخت کې مطمئن و. زړه مې راته وی چې مه خفه کېږه نیم مال تللی دی نیم شته. که ټول تللی وی نو بیا به مې څه کول سوال به مې کو که چا نه به مې غوښتنه کوله. نو نیم تللی دی نیم شته په دې مې ګزاره کېږي. نو زړه مې پې مطمئن و. نو دا زړه په هغې اطمینان د زړه په خوشحالۍ مې وی الحمدلله. وی بیا مې زړه ته وکتل نو زړه مې ما ته وی چې مه خفه کېږه مال تللی دی ایمان نه دی تللی ایمان شته. مال لاړ مالونه خو بیا پیدا کېږي. المال غاد و رایح هدایه کې راځي. دا خو سبا ځي او ماښام راځي او ماښام ځي او سبا راځي. مال لاړ ایمان شته. نو دوباره مې وی الحمدلله. وګوره درېیمې خبرې ته وګوره بیا چې بیا مې زړه ته وکتل نو زړه مې راته څه وایي شکر وباسه چې تا د چا غلا نه ده کړې ستا وشوه. که د دې غل په ځای ته وې او پردې کنډر دې کو بیا به دې څه کول. نو دا درې څیزونو باندې مې زړه مطمئن او خوشحاله و. نو ما ځکه وي چې الحمدلله. مال لاړ نو ته به چغې او فریاد به نه کې صبر به کې. څپېړه چا درکړه چغې او فریاد به نه کې صبر به کې. او تکلیف درته ورسېده نو صبر کوه. ان الله مع الصابرین. الله تعالی صبر والا سره مدد کوي. مدد دا دی که نه زړه به دې مطمئن کي. مدد دا چې کوم شی درنه لاړ نو درله به یې درکړي. صبر کوه. نن خو چې بل مسلمان چا سره زیاتي وکړي دی وي یوه راکړه زه به لس ورکوم. هغه دوه څپېړې راکړي زه به لس څپېړې ورکوم. نه دا خو صبر نه شوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې د مشرکانو نه مایوس شو نو طایف ته لاړ. درې سرداران دي د طایف درې. اوږده قصه ده ما بل ځای کړې ده. یو سردار ته د دین دعوت ورکړه د ایمان تبلیغ دی دعوت الله دی. یو لی ورکړ هغه څه ټوکې ټقالې وکړې په نبي علیه السلام پسې. بل سردار لی دعوت ورکړه
هغه هم ټوکې ټقالې وکړې. دریم سردار و هغه دعوت ورکړ، هغه هم ټوکې ټقالې وکړې، ملنډه یې ورپسې وکړه، ټوکې یې ورپورې وکړې. او یوازې ټوکې ټقالې نه، اعلان یې وکړه د طایف ماشومانو غلامانو ته، وی ورپسې چې په کاڼو یې ولی او چې کوم ځای نه راغلی چې هغه دی پورې وزغلوی. دا استهزاء عیاذا بالله ظاهر کې خو، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان اقدس او د حضور پاک له الله چې څه ورکړي دي ماشاءالله. هغه صحبه هغوی لګیا دي او په کاڼو باندې ولي. دې حتی د دواړو جهانو مبارک سردار ورسېده چې د مخ وجود نه وینې روانې دي، وینې روانې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي، وی د قوم د طرف نه تا ته کم سخت تکلیف رسېدلی دی؟ وی عایشې د طایف د سفر تکلیف. وی قسم دی که ما ته دا پته وه چې روان د کم ځای نه مو ځم کم خوا، دومره تکلیف دی. او دغه وخت کې ملک الجبال راځي، د غرونو فرشته. دا اول فرشتې الله ته درخواست کوي، الله مدد نه کوي ته لږ دومره تکلیف تیریږي. او حضور پاک خو د مخلوق پې رحم و، د مخلوق مینه ده ورسره، د فرشتو مینه ده ورسره، الله مدد نه کوي. نو ما ته دې ووایي چې وکم مدد که نه، الله مونږ له اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو. بلکل ورشه وکړئ مدد، خو تپوس یې لاول وکړئ. که هغه د نه مدد غواړي نو ګوره د الله هر شي کې حکمت وي. که هغه مدد غواړي نو وکړئ ورسره مدد. نو راغی نبی علیہ السلام لمله جبریل علیہ السلام ورسره دی، وی ملک الجبال راغلی د غرونو مقرره فرشته، او تا نه اجازت غواړي د الله په حکم، که ته ورته اجازت کوې. وی څه غواړي؟ وی دی وایي چې ما له دې اجازت راکړي د طایف دا غرونه به اوچت کړم او د طایف د خلکو به د سرونو به کېدم. رښتیا ووایه چې څوک چاله یو څپېړه مور کړنی خدای خبر، او یې ارمان دی نو په ګوتو به را نه شي، نو فوراً خیرې شروع کی او خدای داسې که داسې که داسې که. ولې اړه کې جوش راځي که نه، انتقام راځي پړه کې. لیکن حضور پاک څه وایي؟ وی نه 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 ګورې دغه وخت کې وایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون، خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي، زه خو پوهېږم که نه. او بیا څه وایي؟ وی الله به د دې د نسل نه هغه خلک پیدا کړي چې هغوی خو به خدای ومني که نه، الله به یې ومني، ایمان به راوړي که نه. دا سبا او خیرم کولی شي، دلته خیره ونه کړه نبی علیہ السلام، لیکن که سړی تنګ شي نو د خیري اجازت هم پکې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې چې مونځ کو، ابو جهل دی، عتبه دی، شیبه دی، ولید دی، دا کافران ناست دي. او یاره څوک به لاړ شي چې د قصاب خانې نه یو لرې راوړي، یا سلا پیروان راوړي یو خان. عقبه ابن ابي معيط سپیره بدبخته اپاسید او یو ډک لري، او یا دا پیروان چې ورته وایي دا د اوښې دی راوړو د وینو ډک. وی څه پې وکړم؟ وی نبي علیہ السلام ته اشاره وکړه چې په سجده پرېوځي نو په دې شی وله کېده. څومره تکلیفات تیر کړي دي، ها په شی ورته هغه کېښوده. عبدالله ابن مسعود وی ارمان نو ارمان، وی هر څه مې کتل خو څه مې کولی نه شو، ارمان که مې طاقت وینو. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چا خبر کړه ماشومې ته خو څوک غږ نه کوي، په منډه راله هغه شی ته د ملا مبارکې نه وغورځو. حضور پاک سر اوچت کړ، اللهم علیک بقریش، خدا دا قریش تباه کړي. اللهم علیک بابي جهل، اللهم علیک بعتبة، علیک بعتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة، خدای عتبه رونیسي، خدای شیبه رونیسي، خدای ولید رونیسي. خیره وکړه، خیره وکړه. خیره ډېره موده پس تقریبا 10-12 کاله پس الله قبول هغه وخت شوه، خو میدان ته اثر یې 12-10 کاله پس ښکاره شو. بدر کې خدای ټول مردار کړل. یو صحابي وی چې مې وکتل چې دا کم خلک دغه وخت کې علیه السلام پسې خنداګانې کړې وې او ملنډې او ټوکې ټقالې کړې وې، یو مې ولید چې بدر کې مردار پراته وو. خیر هم کولی شي، خو ښه دا نه ده چې خیره وکړي، ښه نه ده، کولی شي جواز شته، ښه دا ده چې مه کوه خیره، الله ته پرېږده، بدل خپل ته مه اخله، الله ته پرېږده چې الله ته بدل ولي.
چا به څه څپېړی د خدای له څپېړې نه مضبوطه څپېړه بله نشته خو صبر کوي الله که نه مظلوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د مظلوم د خیرو نه او د فریاد نه د خدای په درباس کې تیز شی بل نشته او الله څه وی وی لانصرنک ولو بعد حین وی مدد به دې کوم که لږ ساعت پسې خیر دې پروا نشته خو مدد به دې کوم نو صبر کوه خیره کولی شي جواز شته مه کوه خیره نو روایتو کې دا دي ښه دا نه چې وکې مه کوه خیره نبی علیه السلام یو میاشت بیرې معونه کې 80 کسان مسلمانان قاریان شهیدان شوي یو میاشت یې خیر یې ورته کړي دي او بیا الله حکم راوډېږه مه کوه احد کې خیره وکړه الله حکم راوډېږه مه کوه خیره صبر کوه زیاتې د سره څوک وکړي او دله څوک مسلمان جوړه کوي دا مه وایه زه به دله ځم دا موږ ډېر خلکو کې دا شی راشي جګړه جوړه شي کنزل جوړ شي څوک سپېړه جوړه شي خیر دی هېڅ خبره نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 3 څیزونه دي زه پې قسم خورم قسم په ترمذي شریف کې حدیث دی یو دا چې سوال څوک کوي نو په سوال به مال نه زیاتې کېږي زه قسم خورم حضور پاک فرمایي چې سوال سره مال به نه زیاتې کېږي خلقو سوال دی لکه چې مال زیات کم نه به زیاتېږي او دریم څه شی دی په صدقه به مال نه کمیږي وي زه پې قسم خورم حضور پاک فرمایي زما د قسم چې په صدقه مال نه کمیږي یور به صدقات خدای زیاتوي او دریم څه شی دی چې زه پې قسم خورم چې یو مسلمان هغه خپل ځان عاجزه کړي او بل مسلمان له ورغې چې لکه غلطي شوې ده ما معاف کړه یاره غلطي ما نه شوې دی تا نه خو زه تاله رالم نو بعضې سړي وي ښه دله به ورځم زما به عزت کم شي نبی علیہ السلام سوی وی زما دی د خدای په ذات قسم خورم چې دې سړي له به خدای عزت زیاتی عزت خدای الله په لاس کې دقه دی جګړه دې نه جوړه شي ښه زه به دله ورځم زه به درته ویم چې ما معاف کړه زه به درته ویم چې دا ګناه مې نه ده کړې اوهو ولې په حدیث عمل ولې نه کوې مسلمان خدای په حدیث عمل وکړي ورشه والا خیر دی له بیا دې نه خفی کړه تا ته ستا متعلق به هغه ته څه شی رسېدلي که نه نو په دې به خفی که نه نو ورشه ولې څه چل کېږي حضور پاک و عزت ته خدای لاس کې دی قسم خورم چې دله به خدای عزت ورکړي نو زما وروڼو صبر دا بهترینه توښه ده خو کوم وخت کې چې مصیبت راشي یو صحابي د نبی علیه السلام په مخ کې سوال کوم وی الله ماله صبر راکې وی ماله صبر راکې حضور پاک وی داسې مه وایه مصیبت ته غوښته ځکه صبر خو الګ کېږي چې مصیبت راشي نو چې ته د اوس نه ورته سوال کې مصیبت نه دی راغلی او خدای ماله صبر راکې صبر راکې دا مطلب شو چې مصیبت راولې چې زه پې صبر وکړم نه داسې مه وایه چې مصیبت راشي بیا صبر کوه بیا سوال وکړه خدای په دې مصیبت صبر راکې او چې مصیبت نه راغلی نو د خدای نه څو غواړه العافیه صلو الله العافیه خدایه ما د مصیبت نه وساته عافیت بهترین شی دی مصیبت نه مې وساته ګناه نه مې وساته عذاب نه مې وساته داسې دعا کوه چې راشي بیا صبر کوه نو 3 قسمه صبر شو یو په نیکو په عباداتو استقامت دویم د ګناه نه لټینګول دام صبر دی او دریم قسم صبر دا د مصیبت او تکلیف په وخت کې یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی حضور پاک د غنیمت مال ویشه د خپل حکمت مطابق سړی ورته څه وایي وایي ما عدلته انصاف دې ونه کوئ چې په پیغمبر علیه السلام څوک د بې انصافۍ الزام ولګوي نو دا مسلمان نشي کېدی ځکه منافقین هم دغه زمانه کې ډېر زیات او څه بد یې ردې ووې نو نبي علیه السلام له یو صحابي راغی وی صاحب دې فلان کې خو ډېر بد رد ووې نو حضور پاک مخ مبارک سور شو بیا څه وایي رحم الله موسی لقد اوذی من اکثر باکثر من هذا فصبر الله دې په موسی علیه السلام رحم وکړي د دې زمانه زیات تکلیف هغه ته رسېدلی او صبر یې کړی زه به هم صبر وکړم او هغه څه صبر و چې موسی علیه السلام پې وکړو او څه تکلیف و هر قسمه خلک شته که نه بني اسرائیل مجیبه خلک و هغوی په موسی علیه السلام الزام ولګو چې د ده اندام مخصوصه کې نقصان دی او څومره خطرناک او ولې ځکه دوی به یو بل سره بربند لمبل او موسی علیه السلام خو حیادار او بخاري شریف کې راځي نو هغه به پټ د خلکو نه لمبل بني اسرائیلو به یو ځای لمبل
یاره وی دا دی چې موږ سره یو ځای نه لامبي او د خپل عورت رانه پټوي نو د په عورت کې نقصان دی او درا د ته نشم ویلی لږه بده خبره ده د عورت کې د اندامونو کې بیماری ده او نقصان دی وګوره چې په خپل پیغمبر الزام او دونه خطرناک الزام سپک الزام الله د هغه براعت کو اوس به څه کوې دی خلکو سره او دا زه طالبانو ته ویم دا په حقیقت کې بعض منافقین و ظالمانو ځکه پیغمبر خدای د هر قسم عیب نه پاک پیدا کوي پیغمبر کې ظاهری عیب هم نی او باطنی عیب هم نی نو دا یو ګونه بل خبرې ته اشاره وه چې ده کې ظاهري عیب دی دا څنګه پیغمبر کیدی شي اندام کې فرق دی موږ نه اندام ځکه پټوي یو ځای را سره بربند نه لامبي چې دا ده کې عیب دی او پیغمبر ظاهري عیب والا نشي کېدی ما یو بل اشاره وه الله څه چلو کو یو ځل لمبل او ځان لدی او څوک نو جامې راواغېستې په یو کاڼي کېښودې او دی لامبي او چې څنګه یې ولمبل نو جامو ته کاڼي ته منډه کړې کاڼي رغړې منډه وي او جامې پې د پاسه پرتې دي اوهو موسی علیه السلام غصه ناکه مو زر زر ورپسې راغی چې خدای دا کاڼي چې تا کلي ته لاړ نه چې زه به بربند دلته ناست یم ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر ثوبی اے کاڼي جامې مې راکا طالبانو ته مې کاڼي ته یې ولې چغې والې نو کاڼي دا منډه شروع کړه که نه کاڼي د عقلمند سړي کار شروع که منډه وي نو ځکه ته جامې غواړي ثوبی یا حجر نو کاڼي لاړ او د بني اسرائیلو په دا منځ کې ودرېده هغوی چې وکتل موسی علیه السلام ته والله ما بموسی من بأس هلکه دا خو ټیک ټاک دی څه تکلیف ورته نشته هسې الزام لګو نو زر یې جامې واغوستې او کاڼي باندې شروع کړه او په غزارونه پې شروع کړه ټسه 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 نبي علیه السلام فرمایي وی قسم دې په هغې کاڼي باندې د موسی علیه السلام د غزار نښې اوس هم پرتې دي دا د هغه معجزه ده یعنې په کونټۍ باندې په کاڼي نښه نه راځي دا د موسی علیه السلام معجزه ده نو ګوره څومره لوی تکلیف پیغمبر ته ورسېد صبر یې وکړو تاسې نور هم د دې متعلق بعضې علما څه نور واقعات هم ذکر کوي نو دا پیغمبرانو ته د امت ته طرف نه تکلیفونه د منافقینو د طرف نه تکلیفونه د کافرو د طرف نه تکلیفونه په هغې صبر کړی دی د مسلمان طریقه هم دا ده نو درې قسمه صبر شروع یو دا چې په نیکۍ صبر کوه استقامت کوه ګناه درته پېښه شوه ځان کلک که د ګناه نه دا هم صبر شو او درېیم تکلیف مصیبت ته ورسېد په هغې کې صبر کوه خو د مخکې د به صبر سوال نه کې مصیبت راغې د هغې نه پس به د صبر سوال کې رب العالمین دی موږ د هر قسم مصیبتونو آفتونو او فتنو نه په امن و امان کې وساتي او چاته څه مصیبتونه مشکلات په مال کې په بدن کې په اولاد کې راغلي وي الله تعالی په هغې صبر ورکړي او موږ د هر قسم د دنیا او د آخر د فتنو نه په امن و امان کې وساتي زموږ په دې محله کې دا دوه مړي شوي زموږ د حاجي حبیب احمد صاحب ورور والد صاحب وفات شوی دی حاجي صاحب دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي حاجي حبیب الله صاحب او ډېر نیک سړی یقینا او ډېر پاک سړی الله دې مغفرت نصیب کړي او دلته کې زموږ د دې نور علي بچی وفات شوی دی په اکسیډنټ کې خدای وله شهادت ورکړي دعا وکړي چې هغه هم خدای صبر ورکړي او دلته زموږ د پلغفار بچا دی خور هم وفات شوی و څو ورځې مخکې الله تعالی یې د هغې مغفرت نصیب کړي نو چې څومره مردگان وفات دي زموږ په دې کلي کې وي کبار دي اما یو دوست مردان کې حاجی محمد حسین صاحب د هغه والد صاحب وفات شوی دی چې څومره مردگان وفات دی الله ټولو مغفرت نصیب کې او که څوک په قبر کې په تیاره کې پراتی خدای ته پې رڼا کې ته پې ګل ګلزار کې او که څوک په ګناهونو کې مبتلی الله ګناهونه په نیکو باندې بدل کې ګناه ورته معاف کې زموږ دې محله کې د دې سریر خان دی والده صاحب بیماره ده دعا ورته وکړئ سریر خان دی زموږ ډېر خدمت کوي په جومات کې زموږ دپاره ډېر خدمت کړی دی او زموږ د جمعې د دې مقتدیانو د دوی اجره کې ډېر خدمت کوي ټول اجرې خالي کړي دي ګاړو والا ته د موټرسایکلو والا ته زموږ ډېر خدمت کوي والده صاحب یې ډېر ښه بني ادم دی دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي او چې څومره بیماران دي په کورونو په هسپتالونو کې الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي خدایه موږ د دواړو جهانو د فتنو نه وساتې الله که د چا په زړه کې څه ټینشنونه پریشانۍ دي او له په خوشحالو بدل کړي خدای موږ د بغضیانو حاسدینو د بغضونو حسد نه وساتې د مسلمانانو د اتفاق زندګي نصیبه کړي او د اختلافاتو هم په امن کې وساتې آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله